کم خلک چې خپل مال د شپې او د ورځې او په پټه او په ښکارا خرج کوي داغه بدلا داغوی د خپل رب سره ده او داغوی د پاره د یری او د غم څه خطر نشته او کم خلک چې سود خوري داغوی حال د هغه سړي په شانت وي چې شیطان پلاس ورولو سره لیونی کړی وي او په هغه باندې د داسې حال راتللو وجہ دا چې هغه وایي چې تجارت خو هم د سود په شان یو سیز دی حال دا چې الله تجارت حلال کړي دي او سودی حرام کړي دي نو چاته چې د خپل رب د طرف نه دا نصيحت ورسي او د بیا د پاره د سود خوراک نه منشي نو سچي هغه مخکې خړل دي هغه خړل دي داغه معاملہ الله ته حواله ده او چا چې د دې حکم نه ورستو بیا داسې کار وکړو نو هغه دوزخی دی هغه به حالت همیشه وي الله سود ختموي او صدقه زیاتوي او الله هر ناشکرا بدعمل انسان نه خوښوي او کم خلک چې ایمان راوړي او نیک عمل وکړي او منځ قائم کړي او زکات ورکړي داوی بدلا بشکا داوی د خپل رب سره ده او داوی د پاره د هیڅ یری او د هیڅ غم موقع نشته